قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر ډیرو معزز و محترم و مشرانو د لرې علاقونه او د نږدې علاقونه راغلو ډیرو نیکانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو امتیانو الله رب العزت مو دا حاضری سره زما په خپل بارگاه کې قبول او منظور او فرمایا او سرنګ چې په موږ او تاسو باندې دا بابرکت او عالی شان میش الله راوستا الله رب العزت دې دې میش دې پورا حق د ادا کولو توفیق را نصیب کړي ورونو زمنګ نه وړاندې قومونو باندې مروجه فرض وا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه راواخلا تر د زمانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د رمضان روزي په هر امت باندې فرض وي کیفیت د هغوی جدا او زمون جدا ده منگو تاسی سره الله رب العزت دا سے احسانات کړي چې دا احسانات دومره الله پاک د سابقو امتونو باندې نو کړي زمنګ استاسی د رمضان یو په یو ثواب نه ده زمنګ استاسی د رمضان کې هر نیکی الله رب العالمین د خپل درجه نه اعلی درجه ته رسي عام خلق مسلمانان د قران کریم تلاوت عامم کوي خو په رمضان کې اکثر منګورو ډیر خلق تلاوت د رمضان کوي او هر یو انسان په خپل کور کې یو معمول روان کړي کډیر زیاتم په دې کور کې خلق کمزوري نو کم از کم په کور کې سلور 5 شپږ سپارو پورې تلاوت دا اکثر دا زنانم کوي سړیم کوي دارنګ عام طور سره خلق صدقات او خیراتونه کوي خو په رمضان کې اکثر خلق ډیر په محبت سره په ډیر مینی سره ډیر الفت سره ډیر په اخلاص سره کډیرم غریب وي او ډیر نادار وي خو هغه د خپل وس مطابق خیرات کوي که په هیڅ امن په خپل بچو خو کوي کنه غیر د رمضان نه زمونږ استاد په لوخي کې یو ترکاری وي او یا روټي سرنګوي خو په رمضان کې هر یو انسان کوشش دا کوي چې هغه خپل بچو ته مختلف طعامونه مخه تکیدي او بچي ور باندې خوشاله کړي دا رنګ د رمضان د برکت نه اولوی برکت داده سابقه قومونو بچ پدې کې هر یو نیکی کول نه هغه برابر دی یو ثواب و منګو تاسو د رمضان نه چې علاوه نیکی کو نو الله رب العالمین را تپلس نه کو ماره بدل راکړي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا یوینه کوي تر اتګو کو الله رب العالمین ورتلسن ثوابونه او اجرونه ورکړي دا زمونږ استاد عام کال کې دا الله مهرباني ده خو پر رمضان کې بیا بل شان مهرباني ده الله رب العالمین رمضان کې کتا یو ختم وکړو د قران کریم دا سه شو لکتا چې وسو ختمونه د قران کریم وکړل او تا 2 رکعات نفل منځ ادا کو مثنوی او حدیث راوړل په فضائل د رمضان باندې چې کوم انسان روزه اونیسی او د روزي حق ادا کو
ان شاء الله تاسو به ټول د روزه حق ادا کوئ. زګه وګړي ورځ دي چې سړی دومره ورځم تیر کی او به حق ادا نه کی. زما خدای ایمان دې چې ټول الحمدلله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث لاندې روزه نیولې ده او الله دې موږ د حدیث لاندې د روزه نور توفیق را نصیب کړي. او انسانانو خطابم را نکیږي کله کله با زمونږه خله غلط او خوځيږي. انسان دې کله کله به مسترګي غلط استعمال شي کله به غوګونه غلط استعمال شي. نو دی وخت پښمنی کې او په وخت د ماخامر او جماعت کې الله رب العالمین باندې بیا ځان وبخي. حضور مبارک فرمای چې رمضان دا یو تحفه ده چې الله پاک زما امت ته ورکړی ده. عام طور د رمضان د ری ضاد میم نون د دې مختلف تراجم علما وکړي دي. نو مثنوی او حدیث راوړي چې چا په رمضان کې نفل وکړل نو تا خو تاسو ته معلومه ده او د علماء او نیکانو خلقنا چې د چانه فرض مون قضا شو اگر کدی قضا مون راوړي هم او بیا هم دی په جهنم کې وغټه خوري. الله دې موږ او تاسو ته نجات را نصیب کړي. مثنوی وی که چا یو رمضان کې نفل وکړل ډیر نفل وکړل نو په ورځ د قیامت باندې به الله جل جلاله پرشتو ته وای فرض څنګه دي برابر دي. نو الله خو علیم بذات الصدور دی. یا الله فرض منځونو کې کوتاهی شته فرض منځ په خپل ټیم برابر نه دی کړی. الله جل جلاله ورته فرمایي وګورئ د دې بنده زما کې نفلونه کړي په رمضان کې وای او ربا نفلونه کړي دي وای نفلونه راوړي 2 رکعات نفل د 2 رکعات سحر په فرض باندې ما بدل کړ. 2 رکعات نفل چې د مازیګر مانځنه وړاندې کړي هغه مې د ماخام په مانځه فرض کوړه بدل کړ. او 2 رکعات چې د اشراق وخت کې کړي هغه مې د سار د قضا شوی موس په بدل کې ورته کې خدل. او 3 رکعات فرض چې دنه د مخصوصن قضا شوی الله وی 3 رکعات نفل هغه ما د مخصوصن په فرضو کې خدل. مړه الله جل جلاله د خپل بنده به بخي دا الله پاک جوش رحمت په جوش کې راشي. دیو جن د رمضان نیون کې دروځي دا خدای پاک پډېرو خوشاله باندې خوشاله. نو باز علما ترجمه کوي وای ری معنا رمضان کې ری راځي اول ری معنا رضا د الله ری معنا رحمت د الله او ضاد معنا رضا د الله میم معنا محبت د الله او الف چې د میم نه بعد راځي دا الفت د الله او نون نور د الله جل جلاله. رحمت شروع دی الحمدلله. سمره ورځې دي په ایمان وای 14 نیمه غنټه تقریبا زیات کم ورځ ده. خدای روزدار چې ماخام روزه ماتي تناستی دومره جلال او خوشاله تبوي چې خدای پاکا سمره لوی احسان دی ور باندې کړي. الله دې په موږ او تاسو باندې احسان فرمایي. اده ورځ ټول تکلیف دي نه سیوا پړم به ګډ او بو سره غیر شي داغه د الله پاک رحمت ته ور باندې هیڅ څوک د هر چا خلق والات ډیر غسړې وي خوشبختی خوراک نه کوي لیکن دی پښمنی مار کې را پاسيږي څوک یو شان روټي څوک بل شان روټي څوک یو شان چې څوک بل شان چې دی باغی باندې لګي وي خوشاله نوړیم خوري او بل طرف ته د الله جل جلاله انوارات راوريږي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی زما امت ته الله پاک د بخنی وخت نه دی معین کړي چې په دې ټیم به بخم بیا وی زما امت ته الله پاک د خپل رضا د ورکولو ټیمونه خودلی ماته. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تپوس گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم وختونه دي چې الله په دې باندې خوشاليږي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د رمضان المبارک چې کلا روزه نیون کې پښمنی ترا پاسيږي او په دې وخت کې دې طعام تناستی دی وخت زما امتی د الله نه سو غواړي نو زما الله ورکي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی یا رسول اللہ کبه و دعا بڑی رخی چیزی وایم. حضور تو فرمایل دا ډیر وایا اللهم انك عفو کریم تحب العفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. دا دعا ډیر وایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بدار دعا ډیر لوستله. دیو فرمایل محبوبہ بلکم وخت چې الله ته ډیر زیات محبوب دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل کله چې د سحر جمع وکي د سحر د جمع نواله تر د نور راختو پورې دا ټیم ډیر قیمتي دی. زما امتی چې دعا غواړي الله یې قبلای. بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیا تاسو کو بیا کم ټیم ډیر قیمتي دی. حضور علیہ السلام فرمایل چې کله دین نور زوالو کی نور زوالو په دې ټیم کې لکه د ماسپخین نه بعد دا ټیم ډیر قیمتي دی. بیا تاسو کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څومره قیمتي دی. حضور ته فرمایل زما یو امتی برب العالمین ځان ته ادری تپوس پتی نه او کې اے زما بندا کلا چې تارو جونی ولا زما د رضا د پارا اے زما بندا ډیر نعمتونه ستا مخې ته پراتو ډیر نعمتونه بستا مخې ته وخترا وختل تا ورته لیدل او چې کله بتا ورته اوریدل نو زما خو په در باندې راغی ما نه به ویریدلې اے زما بندا تا به زما د حیا د وجنا اغه طعام تکتل لیکن خللو بدنا رب العالمین به تو فرمای اے زما بندا تزما پر اغلی امر باندې خوشاله وي اے بندا وایا سچ غواړي زبه درکما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی زما امتی به فرمای اے زما ربا اے زما ربا مال پت نشتا زتا نسو غواړما فرشتي براشي اره او فرشتہ بد دی عمل نامه وړاندې کی دادانی کی کړه دا رب العالمین بوئی اے فرشتو خپل دفتر ځان سره کید خپل دفتر ځان سره جمع کړي زما بندا چې ما ترو جنی ولدا د دې رضا ز په خپل باندې ورکوما د دې ایواز ورکوم تاسو قلار شي بس زما د بنده سره زما خپل کار دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی دارو جدار بڑے خوشحال شي چې یا رب العالمین فرشتے دی زما استاد خپل میں نه جدا کړلې. یا الله ما په دې رمضان کې بعض خطاګانی کړې دي مانس بعض خطاګانی مشوي خدای چې یا الله فرشتو نه دی جدا کړم رب العالمین بجوش پر رحمت کے راشی ورتبعوی اید جناب محمد رسول اللہ اید حضور امتی ماستاد رمضان کلوڑا ٹول پخپل لکلی دی ما یلیق بشانی اللہ وی اے زما بندہ تا زما در رضا دا پار رو جنیو لیوا نن ما تحیا رازی چستا گناہونا دخل قوڑان دی کی دما اے زما بندہ ما دی گناہونا پنیکو باندی بدل کلل. اللہ وی دا ہر یو عمل نیکی پرشتی لکی خود رمضان دا روجہ دار نیکی اللہ وی زب اخبر لکم مڑا چو خدای لکی. اللہ اکبر. دیو جن موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی راشکو ہی تور دا چھ تورات در درکم. موسیٰ علیہ السلام دیر شرز روجہ ہونی والا سورزی دیر شورزی موسیٰ علیہ السلام روجہونی والا مازیگر دا سے اکڑا دی خلید دا اللہ سورنیز دیکھو دی خلید تف دا موسیٰ علیہ السلام با دی سپیگمو بانی ورہ خون دی ورنکو چالک دا خو زما دا خلید دا میدی خپلی و تف را اوتلو
مسواک راواغستو خلق کی والو موسی علیہ السلام چې الله تروانم دا الله دیدار تا دا مسواک قوا مجه د خلی دا بدبوئی ختم شي. رب العالمین ورته فرمایل موسی واپس شا. موسی مراد کوی تور دزا واپس لاړ شه. موسی علیہ السلام مامور دی الله امر دی موسی علیہ السلام را روان شو. لاړ شه موسی لسر جنوري ونیس. موسی علیہ السلام را قرآن وی فتم 40 برابر کړ سلوی خروجه. موسی علیہ السلام دی روجو دوران کې جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل زما رب ما ته حکم کړو د دیر شروجو بیا الله پاک فرمایل چې لاړ لس نور 1900 جوا روجو کې کوتاهی شوی وا او دا الله کلمه تا یو مازیګر لاس داسې کو په درشم روجه باندې استاد خلین استاد مهدی بوی پتا درغه پتا خونه لګیدو تا مسواک وهلو الله ول اے کلمه ما ته د روزدار د خلید د مهدی بن په ما داسې لګي لکه پتا چې د مشکو د انبر بن خسته لګي. نو لارشا ول ته روجي ونیسا چې ستا خلک بیا هغه بنه خوشبو راشي. دیو جنا وې د روزدار د خلینه د عطف شوزي الله پاک ته ډیر زیات خون ور کوي. مړه خو بی نیاز بادشاہ دی بی پروا بادشاہ دی. دا د خدای دا بندگان الله ته ډیر زیات ګران دي. دومره ورته ګران دي رونو د مور سمې نه اے د مور دامي نه بچي چې کله معصومي د کال او د یو نیم کال وی نو دا معصوم چې کله جاړي اکثر مور ځان ترانه دې کوي او په یخنه او ګرمۍ کې ورګه دا معصوم لږ غړ شي کنه دا اصل برابر شي او بیا جاړي نو دا مور به نه چپړه ګوري او نه چوکه ګوري په دا دندان باندې وړي وي ته غلې کې کنه غلې کې مازغله راته وخړ دا وی ګوره عام طور سره هغه مور چې معصوم درې کارونه سلور تراغه او د سلور نه پینځو تا او شپږو تا به د معصوم جړه مور نه برداشت کوي. دا فطرت انسان دی. راشد رب العالمین رحم ته وسګوري الله جل جلاله چې کله بندگان د حشر میدان تراول نن ما خپل ورونو ته عوام ول ترجمه کې طالبان ورونو ټولو ته یو خبر وکړه. الله جل جلاله تر خپل بندگان ډیر زیات ګران دي. تاسو به وسوای دا روجي نشو دا غټه غټه ورځ دي او وسنه چې بیال تم دیو جن زمنګا شيوخ د تفاسیر او د حدیث لکی چې په رمضان کې خدای وې ما دا ټوله میز درې حصے کړی دا یو حصہ لس رحمت دي دویم الله مغفرت دي او دریم لس د نجات جهنم نه دي. نو عوام ته د خدای پاک رحمتونه بیان کړي عوام ته د الله پاک مغفرت بیان کړي عوام ته د الله بندگان د جهنم نه لری کوي جهنم د ستاده پاره نه دي او ان شاء الله نه دي تاسو د پاره جهنم والله چې چا دا روزه نیولې زما دا یقین دی او د جناب رسول الله ارشاد دی دا به جنت ته ان شاء الله تاسو به ټول جنت ته ان شاء الله. جنت د خدای دی او خدای څومره مهربان دی څومره مهربان دی. معصوم چې یو ورځ مور تلی چیرته او راشي کوړه او دا معصوم جاری او یو خور ورته وی چې دی ورور می روټي غختله ولی روټي نه و نه دی روټي ختمه شوی و نو به سوي به جړل دی ګوانډینو کرا بورغله به روټي بدر کړي انت لاړ مغویم چاله نه کړه. نو دا مور یو افسوس کی ډیر افسوس کی چې هاي زما په بچی باندې نارتی رشوا. نو دا د خپل بچي خوشالي په یو طعام نه په یو طعام خوشالي خدا او یو مند مینه چراولي یوای کی دین بیام الله پاک تخپل بنده تمره ګران دي وې دا بنده الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې قبر نه را پاسي. دیو جن تاسو اورید علماءنا چې پروژه کې مسلمان وفات شي جهنم ته نزي ولې نه دي جهنم دروازې بندي. ها دا روزدار چې روزه نیولې او د خدای د رضا لپاره او دی وفات شي قبر ته کې خودلې شي. الله دې زمونږ استاد قبر د جنت باغچه وګرځي چې کله قبر تلار شي فرشتے ور تراش تپوس کی اے د جناب رسول اللہ امتی اللہ رب العالمین تا سلام کرے اے د رب العالمین بندہ اللہ وی په سلامت کی پریدی زما بندہ پازا بوی اما اے فرشتو تپوس تم کوي دا بندہ رب العالمین آرام باندې ود کی
فرشتي به ورسره ناست د څوکیدارانو په حیث باندې به ورسره ناست عزیزانو دی بلا او دوی خوب به پورا نوي اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بشپېلې اوخي رب العالمین بزمکه توي ازمکه زما امانت راکا زمکه رب العالمین توي یا رب امانت دی والا دازمکه بجاړي او چاپسي دازمکه په جلاش आवाज باورته وشي ازمکه ولي جاړي وی اے رب العالمین ما ندی داس انسان اوچت کړلو چې زما خېټه ور باندې خېستوا کوم انسان چې روزه د الله د رضا د پاره نیولې وي داسمه کوي اے رب العالمین زما ندی هغه انسان اوچت کړ خدایا چې زور باندې خېستوما زدغه پسې جاړما دا انسان چې کله را پاسي رب العالمین با حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله معراج تتللو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براق راوستو براق باندې می حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس کی خودلو براق ټوپونه شروع کړ جبرائیل علیہ السلام ورته اے براق ټوپونه موخا وګوره پسند چا کی ولاړی تد جناب محمد رسول الله پتا باندې سوريږي ټوپونه موخا براقوي والله زما دي پرب ذل جلال قسم وي چې مخ د جناب رسول الله پما کې تاسو جوش را وستلو چې زپزان پويګم نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام توي اے د الله حبیبا د براق خبر دی اوریدلا د براق د سترګونه اوخ کې روان شولي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتوي اے براق ولي جاړي براق ورتوي یا رسول الله ورځ د قیامت چې کله راشي تا د رب العالمین انتظام برابر کی اے د الله حبیبا زمانہ بخست براقو نراشی نزبتان محروم شما نما د پاره داس وعده د الله نوالا چې په ورځ د قیامت باندې د حشر میدان تا یا رسول الله ته زما فوقو باندې سور راشي براق جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړ واپس خبر راو یا رسول الله الله وی براق ته وایا چې تا سره زما وعده ده بالکل وعده ده حضور علیہ السلام ته خوند ورکړلو و اے جبرائیل امینا زف براق سوریګم نا ولا الله حبیب ولن سوریږي وای دی وجبان دی چې کله زما امتیان د قبرم نه پاسي زما امتین با د ځل کدن تکلیف والی وی زما امتین با د اړو په شکل روجي نیولې وی دوی به کمزوري وی دوی به د براق نه بغیر تلل نشي نو الله ته وایا چې حضور علیہ السلام فرمایي چې زما امت ته د براق انتظام د قبر نه بعد وکا چې پاسي کې چې دلم براق ولاړی دا هم تګي تکلیف به ورتا جبرائیل علیہ السلام وی ما تسدی دا د لاړم رب العالمین تورغه حضور فریاد ورته یوړو جبرائیل الله شو حضور د زما سلام وایا بعد سلام ورته وایا تا هر یو امتی لبا د قبر نه چر پاسی براق به ته ولاړی په براق باندې بسوريږي الله دې موږ تازه براق باندې تلل نصیب دي عزیزانو هغه بیا تاسو براق نه دي مانن طالبانو ته عوام ولدا خبرو کړو چورونو د قیامت ورځ 50,000 کال ده 100,000 کال ده 50,000 دا خو 50,000 کال دا ورځ به تیریږي څنګه اها من خود روجي د پشکال او د ال روجي نیولې یو ورځ راته دومره سخت وا بیا د حشر میدان زمکه په تانبي وي نور باندې زواري او هر انسان په خپل خلو کې ډوبي دا 50,000 کال به تیریږي څنګه دا یو ورځ ورونو ووري خان ووري داسې زړه خوشاله شي ان شاء الله العزيز دا خبر به تاسو کلم نه اوریدلی نه ووري ان شاء الله کله چې جنتی براق کله چې امتی د حضور علیہ السلام براق باندې سور شي
هر یو براق ته بلس پرشتي ولاړ د براق پړې به نیولې وی روان وي دوی به رب العالمین امر ته انتظار کوي یا رب العالمین من د براق نخلی کم طرف ته تاوی کو اللہ جل جلالہ بوتو فرمائی اے زما پرشتو دو حضور علیہ السلام روجدار امتین راولی روجدار امتین گرے خواہ دا جدی وقت کی روجی خوللی تشتوی جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ناجوڑا نوی بیمار نوی پا سفر نوی دری شیان اللہ پر روجہ کی انسان تا معاف کئی بیمار رہے ومن کان منکم مریضا او علی سفر یا بیمار ہوئی یا پا سفر کی ہوئی فعدت من ایام اخر بے با اعادہ کے دغی ورز یو سڑے دے چاگا ابدی بیمار دی داغی دا صحت امکان نشتا داغی با فیدیہ ورکی تروک جوڑی اور روجی دے داوی سکنی ولیش بعضی مرگرو نا خبری کو دا بعضی مرگرو پا حق باندی ہوئی چاہوی روجن نیس اللہ اکبر دا سمر بیکار انسان دے دا سمر بیکار انسان دے چھپا دی ایامو کی دا اللہ دی روجی دا نتنگی گی دا حشر میدان کے بدی سوئی بے دا اللہ دوڑان دے حضور علیہ السلام فرمائی کہ زما دا امتین متعلق با اللہ پرشتو توئی چی براقنا زما دا نبی دا روجدار امتیانو چی چاپ گرمی کی روجی نہیں ولی چاپ تکلیف سر زما امر پزان تدبیر کرے داوی براقون تاو کئی دی خیمے دا عرش طرف تا وی دا عرش خیمے لاندے با دروازی دا عرش خیمے تا بدغ دوران کی براقون ادری کی پلین باندے رنبے انداز کے با اگر کس اللہ رب العالمین ورطوی رازان عرش سوری لاندے خیمہ لگی دلی دا اغس خیمی کی بدننا وہ طبقات ہوئی وہ طبقید انسانان و ناس ہوئی یو عالی شان سٹیج بجوڑی کلچ دی دروازی تقریب راشی اوی دا جنتی بد بوراق نراخ کدشی دا حضور علیہ السلام امتی بد بوراقنا لاند اخپراخ کدکی دروازی تب یو کسراش ورتباس کئی اے زما پلارا زستا آغا بچے ایمان چے کل درنا اللہ واغستلم تا پا ما باندی صبر کڑیو زد صبر والا زوی ایمان مبارک دشارات للدل تستا دا بوی دا زوی او پی جنی دا سی مینہ با پیدا جی دارنگی پلار مخ کی تلے دے پلار دا سرنگ جی دنیا نا تلی پا دا غیلین بانی پلارو نکو دا رشتہ داران ٹول با ورطا پا دی خیمہ کے چکم دینداروی مومنانی دا ورطا مخی تراشی دا ٹول بستری مشی کئی وی دا جب دی خیمہ کے چکر لگئی او زمان شیخ سے بویل وی دا دی دا سی مثال دے لکہ یو اجیش دا حج نراشی نو اغا دا کور خاندان سر لگے جوڑ تازہ کئی نو اکثر آغا دیر تیم پوری ولاڑی آغا جی سے دیکھا جی کم خلق ہو سر ملاوی کی آغا کینی دیم دا سی گرزی وربان یا خلق راضی دی دیر تیم پوری ولاڑی خلق خودم را انتظار نہ کئی دیکھا جی چا نمبر خلاصی کی آغا یو طرف تا کرسی کی کینی دیوئی پدی انتظار کی جدا مرگرو سر ملاوی کی خوشحال بھئی ناگہان بخیمی تاواز راش اید حضور علیہ السلام امت نرازی سچلے دا حشر میدان اللہ رب العالمین فرمائل چد خیمین براقن باندی دا جناب محمد الرسول اللہ امت سوارکی داری کی دا جنت دروازو تا رسوئی یا اللہ دنیا کی خمنگ دا اوری دلیو چند قیامت دورز میدان بد تانبی نجوڑی انسانان بخلو خلو پوری سوک بدخپو گٹکو پوری ولاڑی سوک بزنگننو پوری ولاڑی سوک بنام پوری ولاڑی د چا خلیبا داغد سر نہ اوختی وی یا اللہ منخونا گرمی اولی دلا یا اللہ نمو تکلیف اولی دلا سوجدا آواز بور تراشی اللہ بہت فرمائی اے زما بندہ تا زما در رضا دا پار روجنی اولی وا
اغا ما تا تلیکلی وا اللہ ورزب ورتا اجر ورکوم ما تعالی اجر درکلو اے زما بندہ نخائی گی جنن ستا قدم زدہ حشر پا میدان کی پا خولو کی چکم دے اسی زما نن ستا دے قدم نما تا حیا رازی زما بندہ نن کنور راحکت دے پچابا راحکتی نن کا میدان حشر گرم دے پچابا گرمی تا زمان پارا دیر گرمی برداشت کرے تا زمان پارا دیر تکلیف برداشت کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی وڈل براشی اگوی سب اسری جنڈی وی شنے جنڈی بوی آواز بکی دی پسب آواز کا ان کے آواز کی وی اوڈیر عجیب شان برا روان فرشتی بتبوس کی یا رب العالمین یا اللہ دا عالی شان جماعت دا چاہ دیں اللہ بورتوی دا زماد جناب محمد الرسول اللہ اگا امتیان دی چرو جی روجنی ولا تلاوت زماد کلام بے کولو دا اگا کسان دی اللہ وی ماورت نشان پا آخرت کی بدل کرلو نو تلاوت دیر کوئی دا خیر سان انشاءاللہ تلاوت دیر کوئی چی پورز دا قیمت بانی جنڈا دی پلاس کی او دا اللہ مخی تروانی سمرا خون بکی پلار در تگوری مور در تگوری اورور در تگوری دنیا در تگوری او تا دا اللہ جل جلالہو دا حشر میدان بانی فخر کے روانی بیا نبی علیہ السلام فرمائل یہ وڈل برا روان فرشتی باورتا مخی تراش ورتا بوئی اے دا رب العالمین بندگانو ادھرے گئی اللہ جل جلالو تاثلت جوڑو انتظام کرے اریوی سرب مزیدار در حمو جوڑوی دا بورواغن دی دی چکل دی جوڑی تا اگوری زان تا با اگوری او بخان دی چو خدای تا دی پکم انعام کی ما تراکڑا حضور علیہ السلام نے تپوسو یا رسول اللہ دا بسو کوئی چھ دا جنت دا دروازی دوڑان دی ورطا جوڑا بدل شی حضور علیہ السلام فرمائل دا زما دا امت پروجہ کی سخدار سخیان انسانان دی چھ پروجہ کی بے سخا کولا دیتا اللہ جل جلالہو داغی سخا پا عوض کی وہی چھ دا جنتی دا جوڑا واغن دی وہی دا جنت ٹولے خوشحالی بتی نہیں رشی چھ واہ واہ وہی دی بے وہ ارمان دو کی پرشتی با وہی والی جنت دا ارمان زینے دے تا پہ ارمانو نکے وہی افسوس دا دے کاش ما دیر مال پخپل زان لگولے وہاں بس پا مکان میں لگولے پا تجارت میں لگولے پا کاروبار میں لگولے واللہ کمالا دا سی پتوے چھ مالا با رمضان دا 10 روپو پا عوض کی در خمو جوڑا ملاوی گی ما با ٹھول مال دا اللہ پلا رکے لگولے عزیزانو تلاوت تزور ورتکی صدقات تزور ورتکی داد رحمت میشتا رے مانا رحمت او مم مانا محبت او دوات مانا زمانت اللہ زمان اللہ او نون مانا نور اللہ خدای پاک در بازی نور را ورولو واللہ ٹک دا بالکل تکلیف دے دانا علی رضی اللہ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام یہ ازل مانا تپوسو کو یا علی تاتا دو دنیا پر یہ خوندونو کی کم یا اسیز دیر خوندر کے علی رضی اللہ عنہ فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمادی دو خدای پسات قسم وی چکم تا اللہ پیغمبر را لے گلے او زی پتا باندے اللہ پاک عاشق کرے مالا پا جون کی دو شیانو کو دیر خوندے وی کم کم وی یو پا اوڑی کی روجنی ول او یو ستا مخت قتل تولو الحمدللہ دانا جی یا رسول اللہ ستا مخت قتل و دا روجہ دا اوڑی نا روجہ پا اوڑی کی نیول چی دا جبہ میں اچش زما پا حال اللہ خبر وی او دا میدینہ میں تفرا روانی فما بانی دا اوڑی روجہ دیر خوگا لگی او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل رات ستا دا مخ دیدار خلگی یہ زنانہ راغلہ و نبی علیہ السلام دا سے ناس تے حضور علیہ السلام صحابہ تو فرمائل دا تا سے تخکاری دا کمزوری زنانہ روانہ دا صحابہ کرام یا رسول اللہ
او یو زنانه دا روانه ده. حضور علیہ السلام فرمایل دا اغه زنانه ده یو قدم پزمکه باندې اخلی بل قدم ته جنت را نږدې کیږي. د جنت د ار یو خخت نواز راځي یا رب العالمین یا الله دغه بشر زر زر ولا علی سبوی په منډه راغلم ما اولیدل چې دا څوک دا ما ورته فرمایل اے ادی جانی ما ته وګورا وای دې داسې پړونه د مخ نه اوچت کړلو ما ته وای اے علی شیر خدا ما نه ولی تپوس کې ورته وی رسول الله استا متعلق داسې فرمایي ته کوم یو عمل کې چې خدای ته دومره ګران دی وای اے علی زما دروجی عمل ډېر خوښ دی چې څوک را باندې ظلم کوي زه ورته صبر کوم. اے صابرین والله العظیم چا در باندې روزه کې ظلم وکړلو ځان نه دغه بوډۍ جوړه کا چې نبی علیہ السلام فرمایي قدم ته جنت را نږدې کیږي. ځان نه دغه زنانه جوړه کا چې څوک در باندې ظلم کوي ته ورته وایا ما د پاره صبر پکار دی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا زامن وای اے زمنګ پګران پلارا زمنګ نورور شرمخانو خړلو زمنګ نورور شرمخانو خړلو لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل فصبر جمیل مال صبر پکار دی. عزیزانو ته صبر انتها دارالا چې زامنا هغه الکان چې د یهوذا په مشرۍ کې یوسف علیہ السلام کوی ته ورزولیو هغه لسواړه ورونه بیا یوسف علیہ السلام ته ولار دی سوال تی نه کوي. هغه یوسف علیہ السلام چې کنعان کوی کې ورزولیو بیا هغه یوسف علیہ السلام ورته الله د مصر په تخ باندې خودلو. یوسف علیہ السلام پلار چې کله لاړو ورته وی اے بچوړیا زما د سترګو نظر لاړو تا پسې مې د سترګو نظر لاړو لیکن اے بچوړیا ما ستا ورونو ته به تیزه خبرم کړې نه ده مال چې اسنه چې خدای رانه اجر سلب نکي. عزیزانو د صبر انتها دا صبر بدی تخت رسي بے صبری بدی تحت سرات رسي. نو سیبا د بوډۍ خبره یاد کړئ چې نبی علیہ السلام فرمایل دا هغه زنانه ده چې د باندې رمضان کې څوک زیاته کوي دا صبر کوي. موږ له الله صبر او استقامت را نصیب الله جل جلاله دې موږ ته باقی رمضان خوشاله سره راولي خوشاله سره دې الله رب العالمین را باندې تیر کی او خدای پاک دې موږ او تاسو له په دې رمضان کې د خپل تلاوت د مالی او بدني صدقات لګولو توفیق را نصیب دي. عزیزانو ډېر مرګري په دې رمضان کې د لری زنه عام کو کوجه کې راتل خدا د گاڑی تیل مصرف کېدل او دی وخت کې د انسان معده داسې وي شیطان ورته سم لمړه د روزي ته وګوره استاد لری مزل ته وګوره د پیښور نزي د درې نزي خلار سم لمړه دا خوري ارچه ته موجود دي. نو دا مرګري چې دا څومره لري زیاده راغلي دي څومره نه زیاده راغلي دي الله جل جلاله دې ټول ته جزای خیر ور نصیب. او ورونو دا یو سوال درته کوم زتا سے یدوم تاسو ما خامی کی ما یادوي ان شاء الله یادو به یو بل کنه خبر د اخیری حدیث درته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما یو امتی با ورس کډی را کوتاهی ته نشوي ورو دې خبره ده خم متوجه شي زما یو امتی با ورس کی کوتاهی کړي غیبت پته نشوي د خپل اعمال په وزن باندې دین نه بخله کیږي. په ځنګلي کې به یو بوډا سړی لاس پورته کی وای خدایا نن چې ستاد محبوب امتیانو چا روزه نیولې ده او د چا نه ګناهونه شوي یا الله د خپل محبوب دا سپوږمۍ په شان دې پړقېدونی مخ په خاطر باندې یا الله خدای نن هغه بنده خپل ګناه معاف کا. وای الله جل جلاله پرشتو ته زما دې بنده ته وګوره نه ور سره پوله شریکو نه پټه شریکو دې زما بنده ته دعا وکړه الله وای تاسو گواه اوسئ ما نن داغه کړي ګناهونه ټول معاف کړ او الله وای د سخا وکړه سخی سره الله نه بدرنګي خدای وای دې په ما باندې زما بل ګناهګار او بخلو د چې کوم ګناهونه کړي هغه ورته ما ور او بخل دا څومره اسانه خبره
خبره ده. نو سخا کوي خان رمضان ما خام کې سخا کوي پښمنی کې سخا کوي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعاء الہ العالمین خدای مونږ ته خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق د رجوع ول توفیق را نصیب. ورونو د الله مهرباني ته وګورئ ټول الحمدلله. یا الله ډیر شکر دې خدایا تا خدای زمون ګناه ته اونې لیدل الله تا د خپل رحم صادر را خور کو الله تا د خپل رحم صادر را باندې را خور کو الله. ګرمي کم زه تر رسیدلې وا خدای تا مون سره سو وکړل الله یا رب خدای مونږ ته پروجو کې الله دا روزي د شکر سره الله دې نیول توفیق را نصیب کړي. یا الله ته زمونږ ناراضي شي خدایا یا الله ته زمونږ ناراضي شي یا الله ته زمونږ ناراضي شي خدای مونږ تعالی ډېر خوشاله وي. یا الله داستا رحم دے داستا کرم دے ربا والله داستا کرم دے الله چې د خپل کتاب د خپل روزه او اوس د بیان او د مانزه د کولو الله تعالی توفیق راکو. خدایا داستا رحم دے الله داستا کرم دے الله داستا احسان دے خدای موږ د دینه محروم مکه. یا الله دارا باندې امیش قائم او دائم وساتي. یا الله چاله چې روزي ګران دي الله روزي ورته آسان کړي. الله کوم خلق چې روزي خوري الله ته د روزو نیولو سره مینه پیدا کړي محبت پیدا کړي. خدایا زمونږ ورونه دي مسلمانان دي خدای جهنم ته چيزي خدای موږ ور باندې خپکیږو. یا الله ټول مسلمانانو ته د روزو د نور توفیق ور نصیب کړي. یا رب العالمین څومره سخیانو چې په دې رمضان کې سخا کړی دا یا سخا کوي الله ته بدلی ور نصیب کړي مال سیوا کړي اولاد سیوا کړي. خدای کوم خلق چې په دې رمضان کې ستاسو رضا د پاره ستاسو کلام تلاوت کوي الله سره زموږ حافظه خسته کړي الله سره زموږ نظر خسته کړي الله سره زموږ عقیده خسته کړي. خدای زموږ د زړونو خدای د مال او د دنیا محبت ختم کړي. الله خپل مینه پکې راولي د محبوب محبت پکې راولي. الله د روزو سره مینه پیدا کړي خدای د روزو سره مینه پیدا کړي. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مخکې رمضان کې ډېر مسلمانانو نن هغه نشتا خدای دا هغه قبرونو ته ثوابونه ورسه قبرونه منور کړي. الله مونږ ټول ته په اخر وخت دا کلمه را نصیب کړي لا اله الا الله.